ګورئ دوستانو د تجوید په قاعده کې تاسو نن اعوذ بالله بسم الله زده کې اعوذ بالله ته تعوذ ویل کیږي او بسم الله ته تسمیه ویل کیږي. صرف دومره زده کې د تجوید په قواعدو کې اعوذ بالله ته تعوذ ویل کیږي او بسم الله ته تسمیه ویل کیږي. اعوذ بالله ثابته ده په آیات سره او بسم الله ثابته ده په حدیث شریف سره. سورة نحل 14 سپاره کې الله تعالی فرمایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم او د بسم الله ثبوت په حدیث شریف سره کیږي. کل امر ذی بال لم يبدأ ببسم الله فهو اقطع واجزم. نو دا اساس د تجوید قاعده نن اعوذ بالله ته تعوذ ویل کیږي بسم الله ته تسمیه ویل کیږي. خیر اسمانه اسلامی لار چینل موږ سره دلته تاسو هر ډول دیني درسونه او معلومات کتلی شئ په لنډ ویډیوي شکل او تاسو هم کولی شئ چې خپلې هر ډول پوښتنې چې وي په کمنټ کې راته ولیکئ او راویې لږئ چې مفتي صاحب درته ځواب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.